راځئ په دې ویډیو کې تاسو ته د کنټن فیر نمایشگاه په اړه معلومات درکم چې کنټن فیر نمایشگاه څه دی او ولې د نړۍ له هر کونج څخه خلک کوشش کوي چې دغه نمایشگاه یا نندارتون ته ځان راورسوي. کنټن فیر نمایشگاه د هر کال له 1950 کال څخه را په دې خوا هر کال دا لوی تجارتي نندارتون جوړیږي چې په دغه نندارتون کې د نړۍ له هر کونج څخه عرضه کوونکي راځي، هغه خپلو پروډکټونو سمپل دلته بازار ته عرضه کوي چې په دې بازار کې البته دغه عرضه کوونکي چې د بازار د تقاضا په اساس باندې د کال پروډکټ دوی هغه بازار ته عرضه کوي او اخیستونکي هم راځي له دوی څخه د پروډکټ اخلي ترڅو هغه استفاده کوونکي ته نور هم سهولت ایجاد کړي. ځکه همیشه باید هر څوک په خپلو پلانونو کې په خپلو پروډکټونو کې هر څه کې باید تغییر یا اپډیټ راولي. نو دلته هر کال چې دی نوي کیفیت سره په نوي قیمتو سره پروډکټونه یا په نوي پروډکټونه البته په نوي کیفیت سره ترڅو خلک ته سهولت ایجاد کړي بازار ته عرضه کیږي او اخیستونکي هم د همدې لپاره راځي ترڅو نوي کیفیت سره پروډکټونه واخلي او نوي کیفیت سره پروډکټونه بازار ته عرضه کړي. نو زه هم دلته راغلی یم او زه هم د دې لټه کې یم ترڅو صحیح پروډکټونه په ښه کیفیت سره، نه یوازې په ښه کیفیت سره بلکې په ښه قیمت سره هم زه دلته را پیدا کړم، ځکه چې د امازون سیلرانو لپاره دا هغه څه دي چې همیشه دوی د دې په لټه کې اوسېږي، ښه کیفیت او ارزانه، چې معمولا نظر نور هیوادو ته تاسو ته لکه څنګه چې معلومه هم ده نظر نور هیوادو ته دلته هغه جنسونه موږ په ښه قیمت سره پیدا کولی شو. نو زه هم دلته راغلی یم مختلف نوع پروډکټو پسې مختلف نوع پروډکټونو په لټه کې یم ترڅو دلته په ښه قیمت سره ښه کیفیت والا پروډکټونه واخلم، په خپله باندې هغه یو منظم چک کړم، وګورم، ټیسټ کړم. دلته نه یوازې عرضه کوونکي بلکې دلته مختلف نوع لکه شیپینګ کمپنیانې همداسې چې ستاسو اموال یا جنسونه ستاسو د یو هیواد څخه بل هیواد ته شیپ کوي، همداسې انسپیکشن کمپنیانې، مختلف نور دلته کمپنیانې هم شته دی چې دوی هغه یعنی کوم چې په تجارت کې عرضه او تقاضا کې شیپینګ او هر څه مربوط چې راځي هغه ټول سرویس دلته دوی عرضه کوي. په دغلته چې دی ډېر ښایسته ښایسته پروډکټونه تاسو لیدلی شئ، ښایسته تاسو ګورئ دلته هر څوک راځي، نه یوازې په یو برخه کې بلکې په هر کټګوري کې په هر برخه کې مختلف نوع له ایس خطر زاید پورې هر نوع جنسونه چې په کار مو اوسېږي دلته هغه دوی سمپلونه ږدي او دا دومره غټ لوی نندارتون دی چې نن یعنی ما ډېر ځان ستړی کړی پکې، نن او پرون او یعنی هغه یو سر او بل سر ته په ټوله ورځ کې هم نشي رسېدلی، دومره یو لوی نندارتون دی. خو دلته بیرته هغه بخشونه هغه کټګوریانې ټولې هغلته منظم ښودل شوي دي چې کومه کټګوري پروډکټونه که ستا په کار اوسېږي نو ته به هغه کټګوري ته ځان رسوي. نو دلته تاسو لیدلی شئ چې مختلف نوع کسان دي، دغه ټول کسان چې تاسو دلته ګورئ د مختلفو هیوادو څخه راغلي، هند، پاکستان، چین، یو اس ای، همداسې کاناډا او مختلفو هیوادو څخه، روسیې څخه، یعنی د نړۍ له هر کونج څخه ټول هغه اخیستونکي راغلي دلته او دغه نړیوال تجارتي نندارتون کې ګډون کړی او دلته کوشش ټول په همدې لټه کې دي چې کوم پروډکټونه چې دوی هغه فیلډ دی او دوی په خپله خرڅوي نو ترڅو هغه پروډکټونه په ښه کیفیت سره او په ارزانه باندې را پیدا کړلی شي. نو دلته ما هم ډېر چک وکړه، ما هم چک کړه ډېر ښایسته ښایسته پروډکټونه او په ښایسته قیمتونو باندې دلته تاسو پیدا کولی شئ او هغه کسان چې امازون سیلران دي د هغه لپاره هم دا یو ډېر ښایسته چانس دی، یا ایکامرس کې جنسونه خرڅوي، البته مطلب ټیک ټاک شاپ، همداسې ویلمارټ، ایبې، ایټسې، نو دا یې ډېر ښایسته ځای دی. دغه نمایشگاه کې تاسو په ارزانه باندې ډېر په ارزانه باندې پروډکټونه را پیدا کیږي او تاسو له دې څخه اخیستلی شئ. دلته دا ټول چې دی دا یو ټول مکمل منفکچران دي، دا چې دلته دوی ته ځای ورکول شوی دی دا هر یو تولیدي کمپنیانې دي چې دوی د خپل پروډکټونو سمپلونه دلته راوړي او دلته بازار کې خرڅوي او دلته تاسو مکمل ګورئ. نو دا لکه څنګه چې یادونه وکړل هر کال چې دی دا دایر کیږي چې په دې کې له ای څخه تر زاید پورې دغه د کال پروډکټ یا د کال جنسونه هر برانډ یا هر تولیدي کمپنۍ منفکچران دوی خپل د پروډکټونو سمپل دلته راوړي او نړیوال هم راځي دغه سمپل څخه دغه فرصت څخه په استفادې څخه د دوی سره قراردادونه کوي، د دوی کانټاکټ نمبر اخلي او د دوی نه بیا همیشه پروډکټونه اخلي.
نو تر کال تر اخره پورې دوی ته همدغه پروډکټونه جوړیږي. وروسته د هغې څخه دوی بیا نوي پروډکټونو سره بازار ته راځي او نوي پروډکټونه بازار ته عرضه کوي او له دوی څخه یې اخلي. نو دا ډېر بیا وایم چې دا ډېر ښایسته چانس دی او دلته تاسې ډېر په ارزانه باندې جنسونه پیدا کولی شئ او تاسې بیرته شیپینګ کمپنیانې هم دلته دي او همداسې دلته ټول منفکچران یا تولیدي کمپنیانې دي. څنګه چې ته غواړې هماغه په شان باندې تاسو ته پروډکټ جوړوي او تاسو سره قرارداد کوي او د همیش لپاره تاسو دلته کولی شئ چې له دوی څخه پروډکټونه واخلئ. او دلته معلومداره خبره ده چې کیفیت تا پورې اړه لري، خو قیمت دلته نظر نور هیوادو ته ډېر ارزانه دی او یو جنس تا ته ډېر په ارزانه باندې دلته پرېوځي او ته په نورو هیوادونو کې ډېر په قیمته باندې خرڅولی شي. نو دا په کال کې یو ځل په البته دلته چین کې را جوړیږي چې دا ډېره یعنی هغه کسانو لپاره چې تجارت یا کاروبار یا دا کوي هغه که په دې هیواد کې اوسیږي یا نورو هیوادونو کې اوسیږي، دا یو ډېر ښایسته چانس دی د هغې لپاره.